افغانستان ته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو مهم سفر. د نوموړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د څه لپاره پلازمینې کابل ته رسیدلي دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ د چارواکو لخوا په هوایي ډګر کې د دغو چارواکو تود هرکلی شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره پاڼه کې لیکلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي کابل ته رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره یې لیدلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې لیدنه کې د طالبانو او چین ترمنځ پر دوه اړخیزه اړیکو او نورو موضوعګانو خبرې شوې دي. په ورته مهال راپورونه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم کابل ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی دی. د کابل هوایي ډګر ته د نوموړي د هرکلي لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محمد نعیم ورغلی و. له اسحاق ډار سره په دغه سفر کې د یاد هیواد د ریل پټلۍ وزیر او د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم ملتیا کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي هم د دغې غونډې لپاره له نوي ډیلي څخه کابل ته رسیدلی. وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دغه غونډه کې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سیمه ایزو همکاریو په ګډون پر یو له موضوعګانو هر اړخیز بحثونه وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.